السلام علیکم د سکل سورډي ټیټوینل ټولو مرګرو ته پرې هیله چې ټول به ترک روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ مرګرو د عبدالقیوم تان نیم هیله من چې موږ یوټیوب چینل کې نوی یاست یوټیوب چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې کېږي تر څو د موږ هرې مفید نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي مرګرو نن ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې وټساپ کې چاټ لاک چاټ مونږ داسې یو کس سره چاټ کوو چې مونږ نه غواړو چې دا چاټ ډېر نور کسان وګوري یو ځانګړی کس وي مشخص کس وي که هغه یو وي نو مونږ په دې طریقې سره کولی شو چې چاټ یې لاک کړو او نور څوک یې ونه ګوري دا ویډیو شروع کوم ویډیو شروع کولو نه مخکې یو کوچنی هیله ده چې که یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب چینل سره سبسکرایب او ویډیو مو نه وي لایک کړی ویډیو د سره لایک کړئ راځم په ویډیو شروع کوم هر څه مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته سیده ملګرو دغه اپلیکیشن به راښکته کوئ لاک چاټ لاکر وبخئ صحیح دغه به راښکته کوئ چاټ لاکر به راښکته کوئ له پلی سټور څخه ملګرو ځکه ډېر ضروري ده دا به تاسو خامخا راښکته کوئ تر څو تاسو چاټ محفوظ سي نو کله مو راښکته که داسې ور داخل به سئ نو ټول سیټینګ درته ښایم لیکلي چاټ لاکر دلته تاسو یو ژبه سیټ کړئ ملګرو صحیح ده کومه ژبه تاسو پوهیږئ سیټ لینګویج یو لینګویج به سیټ کړئ زه به هم یو لینګویج سیټ کړم انګلیش کافي صحیح ده اوکې دلته به یو پاسورډ ووهو صحیح ده ملګرو داسې یو پاسورډ چې یوازې تا ته معلوم وي ځکه یو ځانګړی کس وي ته نه غواړې چې د نوموړي کس چې ته لاک کړې چاټ نه غواړې چې دا چاټ بل څوک وګوري نو دلته به داسې لاک ورکوي چې باید نور خلک دا فکر ونه کړي چې د چاټ ته به دا لاک پروت دی فرضاً زه یو لاک ورکوم شپږ یو څلوېښت صحیح سو بیا دلته لیکلي دویمه خانه کې انټر کنفرم پاسورډ کوم پاسورډ د پاس لیکلی هغه پاسورډ به لاندې هم لیکي صحیح نه ملګرو نو دلته دا پاسورډ زه لیکم شپږ یو څلوېښت دا نمبر دا کوډ زه به وروسته بدلوم خو زه خیر دلته به تاسو انټر پاسورډ هند دلته به تاسو یو پاسورډ لیکئ چې که چیرې تاسو څخه دا پورتنی دوه پاسورډونه هیر سي دغه پاسورډ نیسي ملګرو او دغه پاسورډ نیسي خامخا دلته به داسې یو پاسورډ وي چې تاسو بیا دغه دویم پاسورډ ورکړئ او درته یاد وي صحیح ده ملګرو دلته به زه یو نوم ورکړمه فرضاً تان به ورکړمه کافي به وي ځکه ما مخکې درته ویلي چې دلته یو نوم درنه پاسورډ درنه غواړي چې که چیرې دغه لومړني دوه اولیني که نه دغه پاسورډ درنه هیر سي بیا په کولی سي چې په دغه پاسورډ باندې خلاص کړي صحیح ده ملګرو دغه پاسورډ باندې خلاص کړي نو دلته ما ولیکه تان اوکې باندې کلیک اخلم کله مې اوکې باندې کلیک واخیسته هغه به جوړ سي چاټ لاکر دې سیټ که را به سي دغه مثبت علامې باندې به ورته کلیک واخلي ملګرو صحیح ده کله مې ورته کلیک واخیست دلته نو لومړي سر کې لیکلي دا به د لومړي سر کې لیکلي ملګرو لاک وټساپ چاټس په همدغه کلیک اخلو موږ کار هم دلته ده دې باندې ما کلیک واخیست دلته اوکې باندې کلیک اخلم ملګرو اوکې باندې کلیک تاسو به اتومات ډبل وټساپ ته وړي دا به یو ځل پرمیشن به ورکړي تر څو درته کار شروع کړي برابر لاړ شئ چاټ لاکر به پیدا کوي صحیح ده ملګرو چاټ لاکر دلته به زه پیدا کړم او چاټ لاکر به هغه کم آن کم تر څو دلته کار وکړي چاټ لاکر دغه ده ملګرو دا به زه آن کړم صحیح ده ملګرو تاسو به هم داسې آن کړئ دا به اتوماتیک ډبل نور کار شروع کړي په سیستم واچول سو بیا به راسې مثبت علامې باندې به کلیک واخلئ بیا به هم په لومړني باندې کلیک واخلئ دلته به اوکې باندې کلیک واخلئ ما درته مخکې ویلي چې اتومات به وټساپ ته تاسو به لاک خلاص کړئ کله مو لاک خلاص کړه دلته به هغه کسان وټاکئ چې کوم تاسو غواړئ د هغوی چاټ لاک کړئ فرضاً دا زه غواړم د چاټ هم لاک کړم اوکې سو بیا راځم به دغه بیا کلیک اخلم لومړی باندې بیا ورځم یو بل ملګري چاټ لاک کوم صحیح ده ملګرو
لاک خلاصوم. دغه ملګري چاټ هم لاک کوم. تاسو ډېر هغه کوی سئ لاک کوی سئ څومره خوښه وه. صحیح ده ملګرو. دغه ملګري چاټ به هم لاک کړم. دا وګوره ملګرو ما 3 ملګري چاټ یې لاک کړ. تاسو کولی شئ چې په دې طریقې باندې کوم غواړئ چې چاټ یې لاک سي په دې طریقې کولی شئ. نو ښه ملګري ښه ده دا هم چاټ لاک کړه. صحیح ده ملګرو. نور به دې اپلیکیشن څخه ووځو. کله ووتو وټساپ ته به راسو. کله وټساپ ته راغلو ملګرو زه غواړم چې هغه کسان مې چې لاک کړي دي باید ورسره ننوځم داخلېږم ګورم چې کوډ اخلي که نه اخلي. دغه ملګري چاټ مې لاک کړی ملګرو دغه د پاسورډ راغی. کوم پاسورډ ما ورکړی و دغه پاسورډ ما ورکړ. دا پاسورډ به زه ووهم او وبه وهم او اوکې به په کلیک کړم تر څو ماته چاټ خلاص شي. بیا به د وټساپ فینګر لاک غواړي دغه د چاټ یې ماته ښکاره شو. یو بل ملګري چاټ مې هم لاک کړی و. دغه پاسورډ ملګرو راواوښته. دا پاسورډ به هم زه ورته خلاص کړم. اوکې چاټ یې را اخلي. صحیح ده ملګرو. نو که چیرې تاسو وټساپ بل چاته ورکئ او فینګر لاک یې ورته خلاص کړئ داسې ځانګړی کس وي ته نه غواړئ چې د هغه چاټ بل څوک وګوري نو دا یې طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د ځانګړو اشخاصو چاټ لاک کړئ او محفوظ یې کړئ. نو دغه ویډیو د هیلهمند یم چې یو څه مو ترې زده کړي وي. خوښې وړ مو ګرځېدلي خوښې وړ مو ګرځېدلي او یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ. تر بیا و بلې ویډیو پاک له رب سپارم هر چېرته سبا ده سوکاله پرمختللي اوسئ. الله مو مل شه.